هیواد قرباني برېښنا په اونۍ کې لمونږ هیواد قرباني. میدان وردګ والي سره د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ ناسته. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر خپل کاري دفتر کې د میدان وردګ والي ښاغلي قاري بختیار سره د برېښنا شبکې پراختیا او د ګډو همکاریو زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. با نصب ترانسفورمر تقویتی در نصرت آباد ولایت بلخ برق صدها مشتری تقویت گردید. به ادامه اصلاح شبکه از سوی ریاست حوزه بلخ برشنا این بار کارمندان تکنیکی در ساحه نصرت آباد یک پایه ترانسفورمر تقویتی را به ظرفیت 400 کیلوولت امپیر نصب نمود که مشکل اضافه باری صدها مشتری حل گردید. د ګرشک برېښنا تولید فابریکې د چارو بشپړتیا په تړاو د افغانستان برېښنا شرکت او قراردادي شرکت ترمنځ ناسته وشوه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر او د سنټرال الکتریک کمپنۍ مسؤل ښاغلي موسی عزیزي ترمنځ د ګرشک برېښنا تولید فابریکې 3 توربینونو د ژر ګټې اخیستنې په تړاو ګډه ناسته وشوه. آغاز نصب و سنترسازی توربین اولی فابریکه تولید برق بغلان. کارمندان عملیاتی ریاست بغلان برشنا به منظور فعالیت دوباره توربین اول پروسه نصب و سنترسازی این توربین را آغاز کردند. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس د ایران ترانسپو او آلماني TME شرکتونو استازو ترمنځ ګډه ناسته وشوه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر په خپل کاري دفتر کې د ایران ترانسپو شرکت او TME آلماني شرکت استازو سره د برېښنا سکتور ودې او پراختیا په برخه کې د ګډو همکاریو په تړاو ناسته وکړه.